د دجال تر وژلو وروسته عیسی علیه السلام هغه قوم ته ورسي چې الله جل جلاله د دجال د فتنې څخه ساتلی وي. د هغو مسلمانانو پر مخانو د رحمت او شفقت پر قسم لاس تیروي او د دوی هغه درجې ورته بیانوي کومې چې دوی ته په جنت کې ورکول کیږي. دوی پر دغه حال وي چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وحی نازل کړي او ورته فرمایي یا عیسی ما خپل داسې مخلوق او بندگان راویستل چې هیڅوک د هغو سره د جنگ کولو قدرت او طاقت نه لري او زما مسلمان بندگان د ساتنې دپاره د تور غره ته بوزه. په دغه وخت کې به الله جل جلاله یاجوج او ماجوج راوباسي او دوی به دونه ډیر وي لکه الله جل جلاله چې د سورة الانبیاء په شپږ نمبر آیات کې فرمایي من کل حدب ینسلون، یعنی له هرې لوړې به راکښته کیږي رابهیږي. تاسې ولیدل چې د دجال په وخت کې عیسی علیه السلام راکښته سو، خو د عیسی علیه السلام په وخت کې درېیمه فتنه چې د یاجوج او ماجوج فتنه ده شروع سوه. پرله پسې او یوه په بله پسې فتنې او امتحانونه دي. کله چې عیسی صلی الله علیه و وسلم ته دا امر وسي چې زما بندگان غره ته بوزه، نو به عیسی صلی الله علیه و وسلم مسلمانان امر کړي چې د غره پر طرف درځي. مسلمانان به هلته د غره سره یو ځای کیږي او دلته به لکه د دریاب لوی لوی څپې په موجو کافران رارهي وي او یوه بله نوې لویه او عظیمه قصه شروع کیږي چې هغه د یاجوج او ماجوج قصه او واقعات دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نسائي د ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زما له امت څخه دوې ډلې دي چې الله جل جلاله له اوره څخه ساتلي دي. یوه هغه ډله ده چې پر هند حمله کوي او فتحه کوي. دغه پر هند حمله کول او فتحه کول په اسلامي اولنیو فتوحاتو کې پیښ سوه. هغه چې 18 کلن نوی ځوان محمد ابن القاسم رحمت الله علیه د هغه اسلامي لشکر قائد او قومندان و چې پر هند یې حمله وکړه او فتح یې کړي. دا هغه اوله ډله ده چې الله جل جلاله له اوره څخه ساتلې ده. او دوهمه هغه ډله ده چې د عیسی ابن مریم صلی الله علیه و وسلم سره ملګري وي چې دغه اوس موږ د هغې ډلې بیان کوو. نو د دغې ډلې په باره کې چې د عیسی صلی الله علیه و وسلم سره ملګري دي رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا خبر را کړی دی چې دوی الله جل جلاله د جهنم له اوره ساتلی دي چې دا په خپله د جنت زیری دی. بیا نو یاجوج او ماجوج راوځي. د یاجوج او ماجوج حالات الله جل جلاله د خپل کلام قرآن مجید په سورة الکهف کې د صالح او مومن پاچا ذوالقرنین په قصه کې بیانوي. هغه ذوالقرنین چې ټوله مځکه یې فتح کړه او د ټولې مځکې حاکم وګرځېدی او دغه د ذوالقرنین قصه هغه وخت نازله سوه چې د مکې مکرمې مشرکانو د یهودو په لارښوونه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د ذوالقرنین په باره کې پوښتنه وکړه او الله جل جلاله د هغو په جواب کې دغه د سورة الکهف آیاتونه نازل کړه. قصه خو اوږده ده او په هغه قصه کې د ذوالقرنین درې مختلف سفرونه ذکر سوي دي چې یو سفر یې د مغرب طرف ته و او دوهم سفر یې د مشرق طرف ته وکړي، خو درېیم سفر یې دغه دی چې د یاجوج او ماجوج حالات پکښې بیانیږي او مفسرین و دغه سفر ته د شمال سفر وایي. کله چې په دغه درېیم سفر کې د هغې منطقې خلقو چې ذوالقرنین ورغلی و د ذوالقرنین شان او شوکت عظمت او قدرت ولیدی او په عین حال کې هغو خلقو په خپل ژوند کې یو لوی مشکل او تکلیف هم درلودی. نو یې د هغه خپل مشکل شکایت و ذوالقرنین ته وکړي چې هغه مشکل او تکلیف یې د یاجوج او ماجوج څخه و. نو هغو خلقو وویل یا ذوالقرنین د دغو غرو شاته د یاجوج او ماجوج قوم اوسیږي چې ډېر مفسدین غله او قاتلان دي او همیشه دغه زموږ منطقې ته راځي، موږ وژني او مالونه مو وړي. څرنګه چې یاجوج او ماجوج د دغه قوم منطقې ته د ورتللو بله لار نه درلودل بې له یوې درې څخه چې د دغو غرو په منځ کې تېرېدل، نو قوم وویل یا ذوالقرنین
موږ به تا ته د دې دپاره ټکس یا څه معین مال درکوو چې ته زموږ او د دوی په منځ کې دغه دره بنده کې یا په بل عبارت یو بند جوړ کې. ذوالقرنین وویل زه مو مال ته ضرورت نه لرم، مال زما سره ډیر دی، خو فقط په کار کولو کې زما مرسته او کومک وکړي. نو د درې د بندولو په کار شروع وسوه. اول یې د اوسپنې لویې لویې تختې راوړې او هغه یې په داسې ډول ودرولې لکه د سمیټو دپاره چې د لرګو د تختو څخه غالب جوړوي. خو دوی په دغه دره کې د مځکې څخه بیا د غرو تر سرو پورې د اوسپنې د لویو لویو تختو څخه غالب او دیوال جوړ کړي او ویل د دغه غالب منځ ته نورې اوسپنې ور واچوئ، څو د غرو تر 2 څوکو پورې دغه غالب په اوسپنو ډک کړي. بیا یې پر دغه غالب یا دیواله دونه لرګي او سکاره واچول چې دیوال یې پکښې پټ کړي. بیا یې دغه لرګو ته اور ور واچاوه. نو دغه د اوسپنې پر غالب یا دیواله دونه زورور اور بل سو چې هغه اوسپنه ټوله داسې سره سوه لکه اور او تقریبا لکه ویلې چې سي. نو هغه اوسپنې یوه له بلې سره وموښتې لکه ټوله چې یوه ټوټه سوه. کله چې دغه اوسپنه یخه سوه نو د اوسپنې دیوال جوړ سو. ویل اوس نو ویلې سوي مس او ژړ پر دغه دیواله توی کړي. نو کم غارونه یا چاکونه چې په دغه دیواله کې موجود وه هغه هم ټوله بند سوه. نو خود په دغه دره کې د اوسپنې داسې شوی او مضبوط دیوال جوړ سو چې د یاجوج او ماجوج د راتګ لار په بنده سوه. خو دغه دیوال د ابد دپاره صحیح او سالم نه پاته کیږي، بلکې قیامت ته نږدې نړول کیږي او په نتیجه کې هغه مفسد او خرابونکی قوم چې یاجوج او ماجوج ورته ویل کیږي ځینې راوځي. دا په مختصر ډول د ذوالقرنین یاجوج او ماجوج قصه وه. خو اوس هغه آیاتونه چې په دغه باره کې نازل سوي دي او د هغو مختصره ترجمه ولولئ یا واورئ. الله جل جلاله د ذوالقرنین د 3 سفر په باره کې د سورة الکهف په 93 نمبر آیات کې فرمایي حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یعنی ذوالقرنین تر هغه اولو 2 سفرو وروسته نور هم په سفر رهي و تر څو د 2 لوړو غرو منځ ته ورسېدی. هلته یې تر دغو غرو د وړاندې داسې قوم ولیدی چې دغه قوم د ذوالقرنین په خبرو په ژبه نه پوهېدی. ځینې علمای کرام وایي دغو خلقو په عجبه او نادره ژبه خبرې کولې چې څوک نه په پوهېدل. نو ذوالقرنین و ترجمان ته اړ سو چې دغه د دوی خبرې ورته ترجمه کړي. خو ترجمان یې نه کوي پیدا، مګر په وروسته کې داسې څوک پیدا سو چې د قوم په ژبه پوهېدی، خو د ترجمان په ژبه بیا څوک نه پوهېدل. بیا یې بل ترجمان پیدا کړي چې د اول ترجمان ژبه یې زده وه، مګر د دوهم ترجمان په ژبه هم ذوالقرنین او نور نه پوهېدل. د هغه دپاره یې بل ترجمان پیدا کړي. ترجمان پر ترجمان څو دغه د ترجمانانو سلسله و 10 نفرو ته ورسېدل او آخر ذوالقرنین په پوسو چې دوی څه وایي. نو د الله جل جلاله دغه قول چې فرمایي لا یکادون یفقهون قولا، مقصد دا دی چې د دغه قوم یو عجبه ژبه وه چې څوک نه په پوهېدل. نو هغه قوم د دغو ترجمانانو په واسطه وویل قالو یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. ترجمانان وویل یا ذا القرنین بېشکه چې یأجوج او مأجوج په مځکه کې فساد کوونکي دي. یأجوج او مأجوج مفسدین، مجرمین او کافرین دي. هر وخت چې له خپلې منطقې څخه دې خواته راسي په مځکه کې فساد جوړ کړي، قتلونه کوي، د خلکو مالونه اخلي، خلق ډېر په عذاب کې. او دغه یاجوج او ماجوج بله لار نه لري چې دې خواته راسي بې له دغه د 2 غرو له منځه چې یوه دره ده. نو دغه قوم دا فکر وکړي که دغه د 2 غرو منځ بند کړل سي بیا نو یاجوج او ماجوج بله لار نه لري چې زموږ طرف ته راسي. نو خود دغه قوم وویل فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. آیا ته حکم کوې چې موږ تا ته یو ټکس
او محصول د دې دپاره مقرره کړو چې ته زموږ او د دوی په منځ کې یو دیوال او بند جوړ کړې. قال ما مکني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. یعنی ذوالقرنین وویل هغه چې زما رب په هغه کې ماته قدرت راکړی دی هغه دغه ستاسې تر ټکس او محصول ډېر ښه دی، فقط تاسې په کار کې زما کومک وکړئ چې زه ستاسې او د دوی په منځ کې یو مضبوط او محکمه دیوال جوړ کړم. زه دلته د مال او پیسو جمع کول دپاره نه یم راغلی، بلکې زما اصلي مقصد د توحید نشرول دي. زه ستاسې څخه مزدوري نه غواړم. نو ځکه یې وویل آتوني زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، ما ته د اوسپنې تختې راوړئ او تر هغو یې یوه پر بله سره ایښولې، یو پر بله یې سره درولې چې لوړوالی یې د دوو غرو د څوکو سره برابر سول. او ویل هر څونه اوسپنه چې راټولولی سئ هغه راټوله کړئ او دغه اوسپنه یې د هغه غالب په منځ کې اچول کوم چې د دغو دوو غرو په منځ کې یې درولی و. او ویل اوس نو اور پر بل کړئ، اور یې پر هغه غالب بل کړئ چې په منځ کې یې اوسپنې پرتې وې. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا، نو ویل دغه اور پوکئ. په یوه وار دونه قوي او زورور اور پر بل سو چې دغه اوسپنه ټوله لکه اور سره سوه او سره ویلې سوه، سره وموښتل. قال آتوني افرغ عليه قطرا، بیا یې وویل اوس نو ویلې سوي ژړ نحاس راوړئ چې پرتو یې کړم. ویلې سوي مس یا ژړ یې راوړل، دغه د اوسپنې پر دیواله یې پسې توی کړل. نو د اوسپنې محکمه او مضبوط بند یا دیوال ځینې جوړ سو. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، بیا نو یاجوج او ماجوج نسوای کولای چې تر دغه دیواله د لوړوالي په سبب راواوړي، او نه سوای کولای چې دغه دیوال د سختوالي او مضبوطوالي په سبب سوری کړي. الله جل جلاله دغه اوس یاجوج او ماجوج ته دا قدرت نه دی ورکړی چې یا دې دغه دیوال سوری کړي یا دې یې ونړوي، مګر یاجوج او ماجوج تل دا کوشش کوي او کاوه چې په دغه دیواله کې سوری موري پکښې جوړ کړي. دغه د اوسپنې دیوال به یې ټکاوه. په احادیثو کې راغلي دي چې یاجوج او ماجوج په دغه دیواله اخته دي، څه لیکي کښې وښې پکښې جوړې کړي، خو سبا چې راسي د الله جل جلاله په قدرت هغه دیوال بیرته داسې جوړ وي لکه اول چې و. بیا نو د دیواله تر جوړولو وروسته ذوالقرنین وویل قال هذا رحمة من ربي، دا چې الله جل جلاله موږ ته دا قدرت راکړي چې دغه دیوال جوړ کو، او دا چې دغه دیوال د دغې منطقې خلق د هغه فاجرانو مفسدونو او کافرانو څخه ساتي، دا د الله جل جلاله رحمت دی. مګر دغه ساتنه د تل دپاره نه پاته کیږي، بلکې داسې یوه ورځ به راسي چې دغه بند به ونړېږي، یاجوج او ماجوج به راووځي، او دا به هم په آخره زمانه کې وي. فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، کله چې زما د رب وعده په راوتلو د دغو مخلوقاتو راغله، نو به یاجوج او ماجوج دغه بند یا دیوال ونړوي، هوار او د مځکې سره به یې برابر کړي، او زما د رب وعده حق، رښتیا او ثابته ده. نو کله چې دغه بند ونړېږي څه به پیښه سي؟ الله جل جلاله فرمایي وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، او د دوی د راوتلو په ورځ به د ډېرې ګڼې ګوڼې او ازدحام په سبب ځینې د دوی پرېږدو چې په ځینو نورو کې به موج او څپې وهي. نو د یاجوج او ماجوج دغه لوی لوی موجونه به راسي، خلق به وژني او مځکه به نیسي. نو کله چې دغه حالات پیښ سي، بیا نو قیامت واقع کیږي، یعنی قیامت را نږدې سو. ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، چې دا د سورة الکهف 99 نمبر آیات و. بیا به نو د سور په شپېلۍ کې پوکړل سي، او بیا به موږ ټول مخلوقات د جزا او بدلې ورکولو دپاره سره یو ځای او جمع کړو.
د یاجوج او ماجوج ډیروالی په احادیثو کې ذکر شوی او بیان شوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به الله جل جلاله وفرمایي یا آدم علیه السلام به ووایي لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. الله جل جلاله به وفرمایي ستا د اولادې څخه د اور ډله راوباسه. آدم علیه السلام به ووایي د اور ډله څوک او څونه دي؟ د الله سبحانه وتعالی له طرفه به وویل سي له هرو زرو نفرو څخه 999 نفر د آدم علیه السلام له اولادې څخه یو نفر جنت ته ځي او 999 نفره به اور ته ځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه وخت او د دغه ترخې خبرې په اوریدلو سره کوچنی له ډېره غمه سپینږیری کیږي او هره حامله ښځه خپل حمل له بیرې ضایع کوي، نقصانوي او ته به خلق نشه او بېهوشه ووینې، خو په حقیقت کې دوی نه نشه دي نه بېهوشه، بلکې د الله جل جلاله عذاب ډېر شدید دی. دغه خبره مسلمانانو ته تر داسې اندازې سخته او درنه تمامه سوه چې مخانو یې تغییر وکړي. په زرو نفرو کې یو نفر جنت ته ځي او 99 نفر اور ته ځي، نو د هیچا د خلاصېدلو امید به نه وي مګر رسول الله نبی رحمه صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان ورکړي او ویې فرمایل مه وارخطا کېږئ، په زرو نفرو دوزخیانو کې 99 نفره د یاجوج او ماجوج څخه دي او یو نفر یې ستاسې یعنی له نورو انسانانو څخه دی. د احادیثو په نورو کتابو کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسې سره دوه نور مخلوقه سته، هغه دوه چې په هر شي کې وي یا د هر چا سره چې یو ځای سي تر هغو ډیر دي. یو مخلوق یاجوج او ماجوج دي او بل مخلوق د انسانانو او پیرانانو هغه کسان دي چې پر کوپر مړه کیږي. نو مسلمانانو تاسې مه بیریږئ او مه وارخطا کیږئ، یو خو یاجوج او ماجوج ډیر زیات دي او ټول کافران دي، بل د انسانانو او پیرانانو هغه کسان هم ډیر زیات دي چې پر کوپر مړه سوي دي یا تر اوس وروسته پر کوپر مړه کیږي. همدارنګه د یاجوج او ماجوج د ډیروالي حال الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 96 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون. یعنی کله چې یاجوج او ماجوج خلاص کړل سي دیوال یې له مخې څخه ایسته سي نو دوی به له هرې لوړې راکښته کیږي لکه چې رابهیږي. تا ته به هیڅ نه در معلومیږي چې دا له کومه طرفه راغله، تر اندازې زیات ډیر دي. همدارنګه الله جل جلاله فرمایي چې د یاجوج او ماجوج راوتل د قیامت د نږدېوالي علامه ده او فرمایي واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. چې دا د سورة الانبیاء 9 نمبر آیات وو. یعنی او نږدې سوه حقه وعده قیامت چې ناڅاپه به د هغو کسانو سترګې چې کافران سوي وه رډې او شخې پاته وي او دوی به وایي ای زموږ هلاکه راسه، په تحقیق موږ له دغې ورځې څخه د قیامت په غفلت کې وو، بلکې موږ پر خپلو ځانو د دغه قیامت په نه منلو سره ظالمان وو. د یاجوج او ماجوج راتګ د قیامت د نږدېوالي ډېره لویه او مهمه علامه ده. دا دې هم درته معلومه وي چې دغه د اوسپنې په دیواله کې د یاجوج او ماجوج له طرفه کیندل یا غارول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له زمانې څخه شروع سوي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې کور ته وارخطا ورغلی او ویل یې. په بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیده او له خوبه پریشانه راویښ سو او ویل یې
لا اله الا الله. عربو لره دې له هغه شره څخه ویل وي چې رانږدې سو. نن د یاجوج او ماجوج له بند یا دیواله څخه په دغه اندازه خلاص سو، یعنی سوری سو، او بیا یې خپله بټه ګوته او هغې ته نږدې ګوته سره حلقه کړې. نو ویل په دغه اندازه یاجوج او ماجوج دیوال سری کړی دی. زینب رضی الله تعالی عنها وایي نو ما ورته وویل یا رسول الله آیا موږ هلاکیږو او په موږ کې صالحه خلق هم سته؟ یعنی دا کېدلی سي چې صالحین او ښه خلق دې موجود وي او الهي آفت دې راسي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، کله چې فساد ډیر سي خلق هلاکیږي که څه هم په دوی کې صالحین موجود وي، خو د قیامت په ورځ هر څوک د خپل نیت او خپل عمل سره راپورته کیږي. نو دغه سری له هغه وخته شروع سوی دی. شاید هغه دیوال نړېدلی هم وي، خو یاجوج او ماجوج په راوتلو شروع نه ده کړې. یاجوج او ماجوج څوک دي؟ علماء کرام په دې کې اختلاف لري چې دغه د یاجوج او ماجوج قوم څوک دي. آیا دوی بشر دي؟ پر مځکه ژوند کوي؟ تر مځکه لاندې دي؟ که په یوه بل داسې ځای کې دي چې موږ ته نه دی معلوم؟ د یاجوج او ماجوج په باره کې روایتونه ډیر او مختلف دي او د دوی په باره کې عجیب او غریب قولونه سته، خو د هیچا سره صحیح دلیل وجود نه لري. نه صحیح دلیل سته او نه په یقین سره دا معلومه ده چې دوی څوک دي. مګر ښاغلی ډاکټر طارق سویدان حفظه الله چې د کویت د علماو څخه دی او اوس هم ځوان او ژوندی دی وایي څرنګه چې ما د هغو احادیثو چې د یاجوج او ماجوج حالات او د دوی علامې بیانوي ډیره مطالعه او تتبع کړې ده، زما په خیال داسې معلومیږي بیا هم والله اعلم چې دوی به چینایان او د هغې منطقې خلق وي. ډاکټر طارق سویدان وایي بې له دې څخه چې موږ ووایو چې یاجوج او ماجوج به تر مځکه لاندې وي یا به پر مځکه سربیره وي او شاید هغسې وي، ان الله على كل شيء قدیر. مګر د یاجوج او ماجوج په باره کې داسې علامې ویل سوي دي چې ژړمخي او پتمخي دي، مخان یې لکه ټکول سوي سپرونه داسې دي، لنډیان او په قد کوچني دي او شمیر یې ډیر زیات دی. ډاکټر طارق سویدان وایي کله کله څوک د دغسې مبهمو او نامعلومو شیانو حال او تفسیر بیانوي، خو د هغه د خبرو څخه داسې معلومیږي لکه دغه د ده تفسیر چې د حقیقت څخه لرې وي. زه هم پر دغه خپله خبره دلیل نه لرم، مګر دغه نظر مې نږدې و هغه ته دی چې په دلایلو او معلوماتو کې یې وینم، په واقع او حقیقت کې یې وینم، او په حقیقت الحال بیا هم الله سبحانه وتعالی خبر دی. او دغه خپل نظر هم د دې دپاره بیانوم چې لري او په خیالاتو پسې ولاړ نسو. که څوک ووایي کله چې یاجوج او ماجوج چینایان وي نو ولې نه راوځي؟ د هغه په جواب کې وایي شاید د دوی مسئله هم داسې وي لکه د دجال موجود دی او په خلقو کې ژوند کوي، مګر کله چې د الله جل جلاله اراده وسي په یوه معینه لحظه کې راوځي. دغه رنګه یاجوج او ماجوج شاید موجود او آماده وي مګر نه راوځي. کله چې د الله جل جلاله اراده وسوه پر خپل معین وخت راوځي او فتنه یې شروع کیږي. دا د ډاکټر طارق سویدان ویناوه. زه لیکونکی هم د یاجوج او ماجوج په باره کې دغه یوه خبره زیاتوم چې ما هم د خپل پلار او استاذ مولانا محمد انور رحمت الله تعالی علیه څخه تر دغه لیکنې تقریبا 45 کاله د مخه دغه خبره اوریدل چې ویل به زما په خیال یاجوج او ماجوج به چینایان وي. نو دا چې په مختلفو وختو او مختلفو وطنو کې د مختلفو علماو دغه د نظر یووالی او د رأی موافقت پیښیږي چې وایي شایي
یاجوج او ماجوج چینایان وي. نو ښایي دغه موافقت او مطابقت یې هم د هغو علامو په سبب وي چې په احادیثو کې ذکر سوي دي. څرنګه چې هغه علامې پر چینایانو تطبیقیږي یا د دوی د حال سره برابریږي، نو علمای کرام دا خیال او ګمان کوي چې دوی به یاجوج او ماجوج وي. بیا هم والله اعلم، ځکه د دغې وینا د اثبات دپاره هیڅوک قطعي دلیل نه لري، بلکې ټوله د ظن او ګمان خبرې دي. مخکې د هغه اوږده حدیث شریف چې امام مسلم د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی، څو حصې په جلا جلا ډول سره بیان کړل سوې، او بیا هغه حصه بیان سوه چې د دجال او عیسی علیه السلام آخري حالات پکښې ذکر سوي وه، او بیا د عیسی علیه السلام له طرفه دجال ووژل سو، او بیا عیسی علیه السلام د هغو کسانو پر مخانو لاسونه ورتېرول او په جنت کې د هغو درجې ورته بیانولې چې د دجال په فتنه کې پر خپل ایمان ثابته پاته سوي وه. بیا نو په دغه وخت کې د الله جل جلاله له طرفه عیسی علیه السلام ته داسې وحی نازلې سوې چې زما داسې مخلوق یاجوج او ماجوج راووتل چې د هغو د مقابلې توان او قدرت د هیچا سره نسته، او زما مسلمان بندگان د دوی د ساتنې لپاره د تور غره ته بوزه. اوس د هغه حدیث شریف هغه حصه بیانیږي چې د یاجوج او ماجوج ډیروالی او ځینې نور حالات پکښې ذکر سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله جل جلاله به یاجوج او ماجوج راوباسي، او دوی به دونه ډیر وي چې له هرې لوړې څخه به راکښته کیږي، پر مځکه مسلطه کیږي تر څو چې شام ته ورسیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی د ډیروالي په باره کې فرمایي د دوی اول کسان به د طبریه پر بحیره چې په اردن کې ده ورسي، د هغې بحیرې ټولې اوبه به وچشي، او د دوی آخري کسان چې هلته ورورسیږي د بحیرې اوبه خو به خلاصې سوي وي، مګر مځکه به یې لنده پاته وي. نو دغه آخري کسان به وایي یو وخت دلته اوبه وې. دا څونه ډیروالی دی، دا څونه انسانان دي چې پوره دریاب اوبه چښي او د دریاب اوبه وچوي، او بیا به رهیسي څو و جبل خمر ته ورسیږي. جبل خمر په بیت المقدس کې یو غر دی. په دغه وخت کې چې یاجوج او ماجوج پر ټوله مځکه مسلط او کامیابه دي، نور به هم جرأت او بېحیایي وکړي او وبه وایي د مځکې خلق خو مو ووژل، اوس راسئ چې هغه څوک ووژنو چې په آسمان کې دي. نو به یوه غره ته وخیږي او خپل غشي به د آسمان و طرف ته ورغورځوي. الله جل جلاله به هغه د دوی غشي بیرته داسې ورته رااچوي چې سرونه به یې په وینو لړل سوي وي. نو دوی به وایي الله جل جلاله مو ووژي، العیاذ بالله وحاشا لله. دلته به نو هغه ضعیف الایمان خلق چې تر اوسه ایمان پټ ساتلی و مګر ایمان یې ضعیفه و، هغه به هم کفر ته ورواوړي. دا هم یو امتحان دی چې خلقو ته پیښیږي. په دغه وخت کې به نبی الله عیسی صلی الله علیه و وسلم د خپلو ملګرو سره په هغه غره کې چې دوی اوسیږي بند او محاصره وي. د عیسی علیه السلام او د ده د ملګرو خواړه او د خوړلو شیان به لږ سي او لوږه به ورته پیښه سي. دونه لوږه به ورته پیښه سي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د دوی څخه به یوه نفر ته د غوایي سر تر هغه ډېر ښه او بهتر وي څونه چې تاسې ته نن ورځ د سرو زرو 100 دیناره ښه دي. دا خو درته معلومه ده چې د غوایي په سر کې د خوړلو دپاره کم کافي شی نسته، نه غوښې لري نه نور څه، مګر دغو مسلمانانو لره به د خوړو د نه درلودلو په سبب او د هغې لوږې په سبب چې دوی ته له دغې محاصرې څخه ورپېښه ده د غوایي سر تر 100 دینارو او تر 100 پهلویو د دوی دپاره ښه او خوښ وي. عیسی علیه السلام او د ده ملګري به په دعا شروع وکړي. د دغه لوی مصیبت څخه به د مځکې او زانو خلاصېدل غواړي، خو دغه دعا به یې هغه وخت وي چې یاجوج او ماجوج به پر ټوله مځکه مسلطه وي.
په مځکه کې به هغه خلق پاته وي چې د یاجوج او ماجوج تابع وي، او هغه کسان چې پر خپل ایمان ثابته پاته کیږي هغه د دوی له طرفه وژل کیږي. په ټوله مځکه کې به بې له هغو کسانو چې د عیسی علیه السلام سره دي یا هغو کسانو چې ایمان یې پټ په زړه کې ساتلی دی بل مسلمان نه وي پاته. مځکه به ټوله د دغو کفارو تر امر لاندې وي. هلته به عیسی علیه السلام او د ده ملګري دعاوې کوي او الله جل جلاله ته به زاری کوي چې له دغه لوی آفته اخلاص کړي. الله جل جلاله به دغه د دوی دعاوې قبول کړي. د یاجوج او ماجوج پر غاړو به نغف مسلط کړي. نغف یو کوچنی مخلوق دی. علماء کرام وایي لکه هغه کوچنی چنجی چې د اوښ په پزه کې وي. نو نغف ډېر کوچنی چنجی دی چې د یاجوج او ماجوج په غاړو کې به پیدا سي او ټول به داسې په یوه وار ووژل سي لکه یو نفر چې مري. الله جل جلاله خپل قدرت او قوت ښکاره کوي. هغه قوم چې هیچا یې مقابله نسوای کولی په یوه ډېر کوچني مخلوق یې ووژل. یاجوج او ماجوج ټول مړه سوه، خو عیسی علیه السلام او د ده ملګري چې د غره په سر کې دي په دې نه دي خبر چې یاجوج او ماجوج ټول مړه سوي دي، مګر پوهیږي چې کراري او آرامي ده. هغه د مخني اوازونه او غالمغال نه اورېدل کیږي. نو وایي داسې څوک شته چې مځکې ته ورسي او موږ ته خبر راوړي؟ د مسلمانانو څخه یو نفر دغې قربانۍ ته آماده سي او د غره څخه راکښته سي، خو یوه عجبه منظره وویني. په زرو نه، په لکو نه، بلکې په میلیونو میلیونو خلق ویني چې پر مځکه مړه پراته دي. نو ولاړ سي او پر مسلمانانو زیری وکړي. بیا نو نبی الله عیسی صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري له هغه غره څخه مځکې ته راکښته سي، مګر په مځکه کې د یوې لویشتې پر اندازه ځای نسته چې د یاجوج او ماجوج په هغو غوړو دې نه وي لړلی چې د دوی له بدنو څخه رابهېدلي دي. ټوله مځکه په بدبویي ډکه ده. مسلمانان نسي کولی چې په مځکه کې واوسیږي، ځکه پر مځکه بې له مړو او بدبویي بل څه نسته. دوهم وار بیا عیسی علیه السلام او د ده ملګري دعا شروع کړي چې الهي له دغه بلا څخه مو خلاص کړې. دغه قوم چې ژوندي وه هم مصیبت و او اوس چې مړه سوه هم مصیبت دی. الله جل جلاله د دوی دعا قبوله کړي او داسې لوی لوی قوي مرغان راسي چې غاړې یې لکه د اوښانو غاړې. دغه مړي اخلي او هلته یې غورځوي چې د الله جل جلاله خوښه وي. چیرې یې غورځوي موږ نه خبر، ښایي په دریابو یا نور ځایو کې یې غورځوي. مقصد مځکه له دغه مصیبته خلاصه کړي. پر دغه سربیره چې د مړو بدنونه یوړل سي بیا هم ډیره بدبویي ده، څوک ژوند نسي کولای. مسلمانان بیا الله جل جلاله ته دعا او زاری کوي چې الهي له دغه بوی څخه مو خلاص کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله جل جلاله باران پر واوروي، داسې عمومي باران اوري چې هیڅ کور نه د خټو نه د وړیو کور ځینې پاته کیږي. ټولو ځایو ته دغه باران ورسیږي، ټوله مځکه پرېمینځي او مځکه داسې وګرځي لکه انداره. نو هغه د یاجوج او ماجوج پیدا کېدل او ژوند و او دغه یې هغه عجیبه مرګ و او مځکه له دغې بلا څخه خلاصه سوه.